چرته چې د ټولنې د وګړو مخه لوبو ته وي هلته درملتونونه ویجاړ وي. ځکه خو د روان کال د اګست د میاشتې په 14مه نیټه د لردېر ولسوالۍ کاټن دوشخیل سیمې ځایي مشرانو نعمت الله، جوهر علي طوفان او رحمان سعید سیلاب د خپلې سیمې د ځوانانو دپاره په غر ختلو لوبې تابع کړې وه. دغه لوبه په 19 لوبغاړو مشتمله وه چې پکې د لوبغاړو عمرونه د 13 او 25 کلونو په منځ کې ښودلی کېدل. بل طرف ته لوبې ګټونکي ته پکې د هیواد 15,000 روپۍ انعام هم ورکول وو چې د کوز کاټن ذاکر نومې تن په نوم کړي. د لوبه ګټونکي ذاکر وینا وه چې موږ د دوشخیل ځوانان د ګټې کار کولی شو، ولې د مرستې لږ ارزښت دی. نه علاوه زمونږ هر قسمه ټیلنټ په موږ کې موجود دی، خو بس زمونږ څوک د سپورټ کولو نشته. په دغه لوبه کې تر ټولو اخیره د یوې عوامي مشاعرې تابع هم شوې وه چې پکې د سیمې شاعرانو پیر طالب استاد، ډاکټر سید میا طیب حیران او توفیل شاهین سره نورو ګڼ شمېره ادبذوقو کلیوالو ګډون کړی و. د دستورې نه وروسته رحمان سعید سیلاب په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د انسان ژوند د ادب حصه ده. ادب نه بغیر انسان نیمګړی دی، ځکه چې انسان ادب سره څه واسطه نه وي نو هغه د ژوند نورې چې کوم دی مخکې مرحلې نشي تېرولی. ولې بل اړخ ته د کاټن چینارونو نه ټاکلی شوی چیرمین جوهر علي طوفان د خپلې سیمې دپاره د دیولۍ او څوکسر نومې سیمه ییز غر کې د لوبو د میدان جوړولو اراده هم په ډاګه کړه. په فنډ رالی انشاءالله په دې ځای کې به زه ګروڼم دا کوم دې ځای کې لیدول هم زه رالم. هم ستاسو خپل شهکار اتمن خیل د کاټن دوشخیل نه.